الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې ټول زمونږ ګران کتونکي به روغ او جوړ وي. ډېر یو ښایسته ځای ته راغلی نو ما ویل راځه د خپلو ناظرینو ته د ښایسته ځای یو ښایسته وظیفه وښایه. حالانکې زه خپل وظایف خپل سټوډیو کې جوړوم. نن به ته داسې وظیفه ښیم چې اکثر خلک د غریبۍ نه، د تنګ دستۍ نه او د کاروبار د خرابېدو نه، د جادو نه، د دې څیزونو نه ډېر فریاد کوي چې د چا کاروبار وي خو چا ولې په جادو بند کړی وي، یا هغه ته کاروبار نه میلاویږي، یا نظر وي. ډېر وجه کیدای شي چې هغه وایي چې ما پیسې ولګولې خو زما کاروبار نه چلي. زما چې څومره کتونکي دي او دا زه میدان ته راغلی یم، بر میدان ته، او دا د میدان علاقه ده، ډېره ښایسته علاقه ده. نو دلته رالم د 12 تاریخ دی د می. نو زما که دې ځای څومره کتونکي دي، زما خویندې دي، وروڼه دي، نو هغوی دپاره دا یو اسانه وظیفه ښیم. که چا کاروبار نه وي، لکه مالي مشکلات وي، که د چا کاروبار نه وي، که د چا کاروبار وي چلیږي نه، چاته خو چې مالي پریشاني وي هره او جادو باندې چا بند کړی وي. لاول خبر دا ده چې چا کاروبار وي هغه एकदम بند شي، نو جادو په وجه باندې بند شي، یا د چا رشتې بندي شوي. دا د هر حاجت دپاره ده. نو دې دپاره ضروري نه ده چې د جادو دپاره به بېله وظیفه وي. نه، حاجت چې کله راغی نو د الله نه چې کله موږ مدد غواړو که نه، نو هغه به چې په هره طریقه باندې خو د الله کلام دی، د هغې نه به د خپل حاجت دپاره تاسو د عمل کوئ. نو دا څومره خبرې چې مې ته وکړې، که چاته داسې مشکلات دي او هغوی وایي چې زمونږ دا مشکلات الله آسان کړي، انتهایي اسانه وظیفه. ټولو ته زما عام اجازت دی، زما چینل چې دا به لازمي سبسکرایب کوئ. ډېره موده مې پرې کار نه دی کړی. نو زه تاسو ټولو ته د عمل چې ښیم، عمل دا دی چې سوره قریش، بسم الله الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دا صورت دی د سحر مونځ نه پس 3 ځل دی. دا ووایي مخکې دی 3 ځل یا 11 ځل درود شریف وایي، او بیا یا 3 ځل ووایي، بیا د هغې نه پس 3 ځل دا ووایي. چې کله دا 3 ځل ووایي، دې کې خالي یو نقطه ده، دې ته سوچ وکړئ چې کله دا بسم الله الرحمن الرحیم وایي لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. دې من جوع ته چې راورسېد نو په دې ځای کې به لږ ودرېږي او الله رب العزت ته به هغه خپل هغه حاجتونه، هغه مشکلات به دغه ځای کې الله ته مخکې کړي. او که دته چېرته د دشمنۍ او یا د جناتو یا د نور څه خطره وي، وآمنهم من خوف، دغه ځای کې به هغه ذهن ته راولي. 3 ځل د سحر مونځ نه پس، که چاته سحر مونځ نه پس ټایم نه میلاویږي، ورځ کې چې کله هم دا کولی شي. دا عمل تاسو شروع کو انشاءالله العزیز. که چا در باندې جادو کړی، جادو به ختم شي. که څوک در باندې جادو کوي، اثر باندې نه کوي. نظر که څوک نظر شوی، نظر حق دی، قرآن نه ثابت دی، حدیثو نه ثابت دی. نو نظر به ستاسو نه ختم شي، یا به نظر کېږي نه. بند کاروبار به الله روان کړي. او که د چا کاروبار نه وي، الله به هغه له کاروبار ورکړي. چې کومو جنکو رشتې نه وي، هغې به الله رشتې ورکړي انشاءالله العزیز. دا ډېره بهترینه وظیفه ده، والله به ستاسو مشکلات آسان کړي. دا وظیفه تاسو ټولو د عام اجازت دی، او څومره چې کتونکي دي او چېرته مو وکته بطور صدقه جاریه دا تاسو نورو ته ښودلی شئ. انشاءالله العزیز د یو بل ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې اجازت غواړم. د الله په امان.